خاورا یسر زردا همرا تیر دے تر خپل ځان وطن خاورا یسر زردا همرا تیر دے تر خپل ځان وطن پروت یې دے تاریخ پر دے نړۍ د مسلمان وطن پروت یې دے تاریخ پر دے نړۍ د مسلمان وطن خاورا یسر زردا همرا تیر دے الکه داسې چل کومه که نه هغه احسان شي ترینګ میلاومه انشاءالله بله ورځ 14 اګست دی چې څه 14 اګست لپاره څه تیاری خو وکړو که نه څه جشن خو مناو کړو که نه ته ورېږه السلام علیکم احسان رو رسنګ خی جوړې برابرې ټیک ټاک چرته یې وعلیکم السلام ورمان خیر دې تخی بس یار دغه د قریبای کارونه نه کوي نو څه نشته ها ټیک ته وایم کنه د خیر سره بل ورځ 14 اگست روان نه کنه ما یار چې بازار ته څه چکر ولګو یار ما وی چې 14 اگست ان شاء الله څه تیاری وکړو څنګه دی خو خدا اوف یار د ما سره د روټۍ پیسې نشته هغه د 14 اگست تیاری کوم ته ورېږه سبانه وته کوم هلو یاره دلته کار راته ډېر زیات دی او زه نه شم درته صحیح ده خان نه د چوټي نه راکړي صحیح ده داسې زه ټیک ته جي اوکې زه مهرباني یاره زه دې چل کوم چې بازار ته وځم ماشومان له به هم څه واخلم او ځان له به هم څه واخلم زه به بیا مې څه تیاري وکړم جنډې مې راوړې داسې چل کوم اوس ماشومان ګورم هغوی له را جنډې ورکوم څه خوشحالي خو لکه هغه دي ماشومان دي ښه د هغو خواته ورځم لکه راشئ جنډې والی دل د مال سره عاشقان دا وطن مونږ یو سپایان دا وطن مونږ یو فدایان دا وطن دل د مال سره عاشقان دا وطن مونږ یو سپایان دا وطن مونږ یو فدایان سره عاشقان دا وطن مونږ یو سپایان دا وطن مونږ یو فدایان دا وطن دل د مال سره عاشقان دا وطن बहनों की विदाएं हैं हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं रहमत की तरह सर पर बहनों की विदाएं हैं हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं हम पर रब का एहसान हम पर रब का एहसान یاره نن د 14 اګست ورځ ده موږ د پیج راوړی دی او نن جنډا هستي ولې جنډا را پیدا کړه
तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। मेरे वतन तेज कदम हो। خاورا یسر زردا همرا تیر دے تر خپل ځان وطن، خاورا یسر زردا همرا تیر دے تر خپل ځان وطن، پروت یې د تاریخ پر دې نړۍ د مسلمان وطن، پروت یې د تاریخ پر دې نړۍ د مسلمان وطن، خاورا یسر زردا همرا تیر دے تر خپل ځان. توبه خدای داسې خلک تیاره چې 14 اګست وشي بیا دې خیال هم ساتي پوه شولې جنډې په یو ځای کې بیجونه په بل ځای کې اورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم ګران مینوال چې تاسو به روغ جوړ یاست. زموږ د ویډیو مقصد او غرض دا دی زموږ د ویډیو غرض او مقصد دا دی چې انشاءالله بله ورځ د خیر سره 14 اګست را روان دی او په دې کې زموږ وروڼه جشن ازادي مناوي او څوک پکې جنډې راوړي، څوک پکې بیجونه راوړي، څوک په یوه طریقه خوشحالي کوي، څوک په بله طریقه خوشحالي کوي او څوک پکې ماشومان څیزونه راوړي. ټول خلک د خپل ملک سره د مینې محبت اظهار کوي چې 14 اګست تیر شي. بعضې خلک داسې دی چې ماشومانو له جنډې ورکړي، هغه ځای په ځای کې دی د هغې بېقدري کوي. او زه ټولو ملګرو ته دا پیغام ورکوم چې دې جنډو خامخا قدر احترام وکړئ. دا زموږ د ملک کیسه ده، زموږ د زړه ټوټه ده او په دې باندې زموږ مشرانو خپل سرونه قربان کړي دي. او زه ټولو پاکستانیانو وروڼو ته د جشن ازادي ډېر ډېر مبارکباد وایم. پاکستان زنده باد.